یو شی چې ډېر ضروري دی تاسې قدرمن فضلای هلته ورته ورسوئ، مهمه خبره ده، هغه دا چې سږ کال خو د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د خوا څخه دا پیشنهاد موږ ته رامنظور سو چې امتحان په ټول افغانستان کې همدا یو امتحان دی چې د لوړو زده کړو وزارت د معارف قدرمن وزارت لخوا څخه او د نورو قدرمنو اداراتو په هماهنګي سرته رسیږي. دا کلنی امتحان معتبر امتحان سو. نور د مدارسو امتحانونه چې دي هغه دغه نه دي، یعنې د هغه ضرورت نشته. هغه امتحان باندې څوک نشي کولی چې په سند کې بیا د یو چا تقدیر ولیکي چې دا یا ممتاز دی یا جید جدا دی یا جید دی، هغه هیڅ اعتبار نه لري. نو په دې خاطر باندې په کار دا ده چې دا فضلاو ته وویل سي چې تاسې په دا خپلو پرچیو کې ښه کوشش وکړئ. د چا چې دا باور نه وي که په دې امتحان کې پاتې سوم زه خو مدرسه سند راکوي. مدرسې والاو ته هم زموږ د مشوره د معلومات شریکول دي چې تاسې که امتحان اخیستی که مو نه اخیستی په سند کې تاسې دا مه کوئ چې هلته د فاضل تقدیر ولیکئ تر څو پورې چې د دغه امتحان نتایج نه اعلان سوي. هېڅوک نشي کولی چې هغه په خپل سند کې یو تقدیر ولیکي. تقدیر چې لیکل کېږي د دغه امتحان د نتایج څخه به لیکل کېږي. که دلته ممتاز و په مدرسې په سند کې به هم ممتاز لیکل کېږي، که دلته جید جدان و د مدرسې په سند کې به هم جید جدان لیکل کېږي. هسې نشي کېدلی چې دلته په دې ځای کې یو څوک ناکام و بې نتیجې پاتې سي، مدرسه بیا سند ورکړي، هلته یو درجه ورکړي. هغه سند هېڅ اعتبار نه لري زموږ په اداره کې، ځکه دغه ټول نتایج چې دي دا په ډیټابیس کې ثبتېږي. که یو څوک بیا راځي آینده کې د مدرسې سند راوړي او دا ووایي چې زه کامیابه سوی یم، دغه د ده د کامیابۍ سلسله به هلته په ډیټابیس کې کتل کېږي. که په دې امتحان کې کامیاب و خو سند یې قابل اعتبار دی، او که دلته د ده نتیجه نه وه بیا مدرسې یو تقدیر ورکړی و هغه قابل اعتبار نه دی، موږ د هغه سره د رسمي سند تعامل نسو کولی. نو دا مسله چې ټول فضلای کرام په دې باندې خبر سي، او که دغه کنټرول ونه لرو نو موږ به همیشه د دې ستونزې سره مخ یو. کمزوري خلک بعضې پیدا کېږي چې په چا کې وړتیا نه وي هغه ته سند ورکوي، نو بیا به سند راوړي چې زما درجه ممتاز ده او هغه به مقبوله نه وي. نو د دې دپاره چې د دا جهل مخنیوی سوي په کار دا ده چې دغه طلبای کرام او علمای کرام او د مدارسو قدرمن محتممین په دغه چارو باندې ځان پوه کړي. الله پاک جل جلاله چې ستاسې نصرت وکړي. دعاګانې به ټول کوو لکه مخکې چې یاداوري وسوله. نو یو خو د فضلاو امتحان دی، دا د دې خدمت بیا زموږ ستاسې امتحان دی چې الله پاک مو پکې ناکامه نه کړي، څه ستونزه راپېښه نه شي.